طالبان کابل په دروازو کې ولاړو ملا ضعیف مصاحبه به تاسې په یاد دي چې په مغه شپه باندې چې د سقوط نه 2 ورځې وروسته یې مصاحبه وکړه چې ما ته کرزي زنګ ووهل چې کابل کې د ګډوډي ویره ده د طالبان د داخل ته راسي وایي ما ملا برادر ته زنګ ووهل چې ملا برادر سره مې تماس و چې که تاسې کابل ته راننوځئ وایي ده راته ویل چې که داسې وکړئ ستاسې یار له ټرمپ سره وغږېږئ ویل هغه سره له خلیلزاد سره وغږېږئ ځکه موږ له امریکایانو سره یعنې موږ ته امریکایانو ویلي دي ستاسې په کابل ته ننوځئ دوی قدم په قدم د هغوی په فرمایش باندې مخته راتلل هغه وویل تفیل وویل چې دا د امریکایانو د توقعاتو برعکس وه د امریکایانو د توقعاتو برعکس نه وه د امریکایي پلان مطابق دلته طالبان راوستل شو راغلو دې ته چې ولې راوستل شول دی وایي چې بیا یې موږ په رسمیت ونه پېژندلو تاسې باید په دې باندې د افغانستان خلک پوه وي چې طالبان دلته یې دې لپاره نه دي راوستل شوي چې دوی بیا په رسمیت وپېژندل شي دوی حکومتداري وکړي دوی امن راولي دوی اقتصاد په پښو ودروي دا دلته د یوې ګډوډۍ د یوې دوامدارې اوږدمهالې ګډوډۍ لپاره راوستل شوي د ګډوډۍ لپاره څو شیان ضرور دي په سیمه کې یو خو دا ده چې ترهګرو ډلو انسجام ده ترهګرې ډلې سره پاشلې وې دوی امریکایانو پلان داسې ولو چې له میډل ایسټه دغه د ترهګرو ډلې بیرته را انتقال کړي افغانستان ته په همدې خاطر دا اوس په میډل ایسټ کې کوم تحولات راغلل دا هم د همدې شي برخه دي نو دې لپاره دوی په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د انسجام لپاره داسې یو چتر ته ضرورت ولو چې دلته جیش العدل هم کار شروع کړي القاعده هم بیرته خپلې ریښې وغځوي داعش هم بیرته په همدې هغه کې ځانونه منظم کړي ځای په ځای کې د پاکستان القاعده هم دلته فعاله ده پاکستان د ترهګرو ډلې که ټي ټي پي په نامه دي که لشکر طیبه دا خلک هم دلته فعال دي د غورو په نامه باندې ترهګرې ډلې په همدې سیمه کې فعال دي او دوی د افغانستان په مختلفو سیمو کې دا اوس ځای په ځای دي مثلا په غزني کې د هغه چارکونه جوړېږي د هغه لپاره ترهګرو لپاره په بغلان کې د غورو لپاره مرکزونه جوړ شوي په بدخشان کې د القاعده لپاره مرکزونه جوړ شوي دي په پکتیا کې مرکزونه جوړ شوي دا ترهګرو ډلې چې دا اوس په افغانستان کې روانې دي کار یې روان دی دا ټولې د همدې پلان برخه وي دوی فقط دې ته راوستل شول چې دلته یو چتر را جوړ کړي اول خو د امریکایانو نه وروسته هغه امنیتي خلا په یو شکل باندې ډکه کړي بل دا ده چې که تر امریکایان وتای او دلته یو جمهوري دولت پاتې کېدی او جمهوري دولت سره د سیمې هېوادونو لارې جوړولی او مشروع دولت وایي دا به د امریکایانو اوږدمهالې ګټې په خطر کې لویدي ځکه چې جمهوري دولت به مثلا د سیمه به ورسره سرمایه‌ګذاري به اساسا امریکایانو کړې وه د افغانستان د نظام په رامنځته کېدلو کې به لوی لاس د غربي هیوادونو کړی و بیا به وروسته دغه ټوله سرمایه چې غرب کړې دا به پاتې کېدله مثلا چینایانو به روابط جوړول روسانو به روابط جوړل چینایانو په 2015 کال کې په افغانستان کې د 900 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې د داخلي روډونو د شبکې لپاره پیسې ځانګړې کړې او ډېر نور داسې کارونه ولو چې دغه امریکایانو ته د منلو وړ نه و په دې خاطر دوی غوښتل چې جمهوریت له منځه یوسي چې جمهوریت چون هغه یو جمهوري نظام و د خلکو نظام و نو که چېرته تر دوی وروسته جمهوریت هلته پاته خو مشروع و له هغه سره خو د هر څه قرارداد هم کوای سوای د سپیک د وصل کېدلو خطر ولو چې له لافظ الزولي سره وصل سوی وای د آسیا د ساوت او سنټرل ایشیا او د شرقي او غربي آسیا د وصل د افغانستان له لارې د دې خطر ولو او دا شی امریکایانو نه غوښتل دوی غوښتل چې دلته داسې یو ګډوډي راشي په اوږده موده کې چې دغه د آسیا کنیکټیویټي په خطر کې واچوي په همدې خاطر باندې ترهګر طالبان راوستل په افغانستان کې واکمن کړل دا چې دغه بله موضوع د ملا برادر ته چې راسو اصلا که ساز پې موږ ته چې په دا 2-3 کاله دا خبره کوو خو خلک وایي د خوار ملا په هغه باندې څوک په اذان باندې څوک ځنه ماتوي که نه دا خبرې موږ درته له کلونو کولې لا اولې ورځې دا خلک دلته راوستل شوي دي امریکایانو یو ټیم مخکې تر دې چې د قطر د تړون وشي یو ټیم د طالبانو په مختلفو ځایو څخه راټول کړ د هغې کې له اوله شروع کړې وه مثلا متسمه غاجانو یو وخت له پاکستانه وتښتاوه د سی آی په مټ باندې دغه ته البته په هغه باندې ډزې وشوې پاکستان کې بیا دوی بوت ترکیې ته خلاصه له هغه د هغه له لارې مایکل سامپل ځینې کارونه شروع کړل چې که یو بل ټیم را جوړ شي چې د پاکستانیانو تر څنګ یو څه غربي نفوذ هم طالبانو کې بیا یې په خطر کې چې دغه کیسه را جوړه کړه دا هم تر ډېره وخته پورې
د ملا برادر ډېر په د پاکستان سره بندي و، ډېر کوشش کوو زاجن را خلاص کړي. کرزي په ترو باندې ډېر کوشش کوو. دا د ملا برادر په اړه باندې له اوله دا نظر و چې دی یو ډول تعامل ته چمتو دی. داسې یو څوک دی چې له کرزي سره ارتباطات دی او تعامل ته چمتو دی. په دې خاطر باندې د افغانستان حکومت که ستاسې په یاد کوشش یې کوو. حتی د نبیل کیسه به مې اورېدلې چې دی د پاکستانیانو په زندان کې پروت و، موږ ورغلو، دی په نشه حالت کې پروت و. ولې دا سړی خو د دې نه دی ستاسې خبرې ورسره وکړئ. په هر صورت خو بالاخره خبره دا شوله چې امریکایانو خو طبعا یو څه بر لاس درلود، هغوی په دې وتوانېدل چې ملا برادر راوباسي. لکن ملا برادر یې چې راویستم او ځینې خلک نور چې دوی په زندانونو کې اخیستي وو، له ځان سره یې کړي وو، هغه یې هم راویستل. په طالبانو کې داسې خاص تاثیر جوړ نه کړ، ځکه طالبان چې دي په اساس کې د دوی دا کنده چې ده دا د ISI سره ده. دغه نور خلک که تار څومره ډېر کې واخلې، بېلارې کې، تطمیع کې، یو څه وخته پورې کېدای شي کار درکړي، خو اصلي کنده له ISI سره ده. نو دوی قطر کې دومره مؤثر نه و، د طالبانو په منځ کې هېڅ تاثیر ګذاري ونه درلوده. مګر دا خبره دغسې را روانه وه یو دم تر 2019 پورې پاکستانیانو او امریکایانو کیسه سره بیرته نورمال کړه. عمران خان واشنګټن ته ولاړ او له هغه وروسته ټرمپ وایي چې عمران خان زما ملګری ده او له ده سره خبره کېدای شي. ټرمپ دغه پروسه له عمران خان سره شروع کړه. البته د دې یو نوره کیسه لري تر شا، هغه البته دلته اوس وخت نه دی چې په څه شکل باندې عمران خان او ټرمپ بالاخره سره قرار صاحب بیخي ډېر وغږېدلې. بس دا تبصره خلاصه شي ورځ محمد خان خو بیا د خپل تعهد خلاف اخته یې. د ایوبي ورور باندې به هم غږ وکړو چې رانه لاړ نه شي، پر د سره هم یو لنډه دغه شته. قرار صاحب مهرباني تاسو عالم غږېدلی بل تا ملګری یوه دا پوښتنه کوم، مخکې وویل په خبرو کې مخکې وویل قرار صاحب مخکې په خبرو کې وویل یو د راز محمد خان یو ځل دغه تفسیر لومړی راز محمد خان دغه تفسیر اړینه ده دا د خلاص شي، وروسته له هغه بیا ایوبي صاحب ته او تاسو ته برادر ته کامران خان ته وروسته فاطمي کومه خبره کړې ده. دغه فاطمي بدبخته سره ما په همدې خبره په افغانستان انټرنیشنل کې بحث وکړ، ورسره ما دغه خبره کوله، د مخالفت وکړ. بلال فاطمي و دا بل ورسې ویلې دي چې طالبان دوه ډلې دي او یوه ډله یې دغه د امریکایانو، البته دوه ډلې نه، خو د امریکایانو یو محدود نفوذ په طالبانو کې جوړ کړی و. زه دغه اصلي خبرې ته راځم. اصلي خبره دا ده د طالبانو په ډله کې طالبان د پاکستان د استخباراتو امتداد ده. یعنی طالبان په خپله یو وینګ ده د پاکستان د استخبارات. دوی حتی هغه د پخوانیو جهادي ډلو په ډول هم نه دي. هغه جهادي ډلې په خپله مستقیما د استخباراتو امتداد نه وي، خو د استخباراتو تر نفوذ لاندې وي. نو هغو ته تا پراکسي ویلی سوی. داسې دي، دې ته سروګیټ آرمي وایي، دې ته داسې تشکیلات دي چې په خپله تر استخباراتو لاندې مستقیما کار کوي. دې اکثره اصلي مشران چې دي په خپله د پاکستان د پوځ د استخباراتو مامورین دي. نو په دوی کې دا خبره بیخي صحیح ده. دا توفیل وکړه که چا وکړه چې په امارت کې افراد نه دي مهم، دا ځکه نه دي مهم چې خو مامورین دي د استخباراتو. د استخباراتو مامور مهم دی. ګورې زه تا ته یې د تاسې خبرې په افوات دي، ما مخاطب کوه. ما ویلي دي چې په امارات کې افراد اهمیت نه لري. ګوره اجازه راکړه، ما ویلي په امارات کې اشخاص واجب اطاعت دي، قابل احترام دي. اجازه راکړه، عرض لرم ولی مهم هدف ده چې د اسلامي نظام اقامه او د شریعت خبره دې وکړله او خبره ما په همغو الفاظو در پسې تکرار کړه. تحریف دې کړئ ما خبرې، بار دې ما خبرې تحریفوي. افراد اهمیت کې لري، ملا نیازي اهمیت کې درلود. تا د ټول جماعت درته ویلي که یو څوک د شرعي تګلارې عمل خلاف کار وکړي، شرعي تګلارې عمل کار وکړي، د ملا نیازي انجام به تاسو ولیده. ګوره زه تا ته یو خبره وکړم. په هره ډله کې دغه د خبره صحیح ده چې په امارات کې اختلاف نه راځي، زه هم در سره منم، دا کریډټ زه بالکل تا ته در کوم. خو د اختلاف د نه راتګ لپاره سیاسي تشکیلات او سیاسي جوړښت ډېر زیات مهم ده. یعنی که یو چېرته په یوه ډله کې یو معقول سیاسي چوکاټ موجود وي او د هغې په مټ باندې اختلاف رانسي، صحیح ده، بیا په هغه صورت کې دا خبره بیخي د منلو وړ ده چې دا ډله چې ده دغه د دوامدار شکل باندې اختلاف پکې رانغی. لیکن که سیاسي چوکاټ نه وي، حتی د خدای د پیغمبر اول 4 یاران دوی هم په خپلو کې سره ووژل. ودرېدو حضرت عثمان ارتمو د پیغمبر اسلام زوم و، ولې هغو خلکو اختلاف صحابه هم ته یوازې په عقیده او یوازې په اطاعت باندې یو ځای نشي ساتلی. دا د انسان فطرت نه ده.
انسان چې ته یو ځای ساتي د دې لپاره خامخا دا ضرور ده چې یا استخباراتي او یا سیاسي چوکاټ موجود په طالبانو کې سیاسي چوکاټ نشته خو د موږ ګورو اساسي قانون نه لري د مشر او د کشر رابطه نه د تعریف د ګونې قوې لکه په دولتدارۍ کې سي په دوی کې نه دي تعریف د هغو ترمنځ رابطه نه د تعریف دا د هیبت الله صلاحیتونه تر اوسه نه دي تعریف په کوم کاغذ باندې لیکن بیا هم دوی یو ځای دی بولي زه بیا بله خبره ثاقب صاحب محترم قرار صاحب و مسلمانو تاسو د حوصله ولې نه لرئ حوصله وکړئ لږه فصل ډېر وغږېد و مردار خوره قرار صاحب ډېر وغږېدې نورې خبر به وروسته وکړي یو ځل دا تبصره ټوله خلاصه شي دا تسلسل د خبرو مه ماتوئ یوه خبره وي په یوه دقیقه کې خلاصېږي ما ګورئ د تفیل نیمایي بحث ما قرار صاحب ته راجع کړ او قرار صاحب مجبور دی چې مکمله تبصره وکړي بیا تاسې رد کړئ وروسته خبرې کړې دي خو له سهار راځي نیم ساعت تاسې د ما د خبرو وخت واخلئ ما کله تسلسل باندې تفیل نمې خبرې مې هم نه دي کړې قرار صاحب زه تاسې چلنجومه چې ډبیټ وکړو یا ډیالوګ وکړو څنګه سمه ده یو ځل د قرار صاحب دا تبصره خلاصه شي بیا به ډیبیټ هم وکړو وا مجاهدین غلی سي دلته چې زه په آرام ناست یم خو تاسې صبر وکئ که نه برادر چې تاسې هم صبر وکړئ افغانستان له بدې ورځې له دغو چړیانو سره ناست یو که نه څه به وغوښتل قرار صاحب نور وخت نه درکوو بس ته ډېر وغږېدل موږ درته ناست یو قرار اول صاحب خو کېناست ولاړ شه کته ګوره تا مخکې ما ته خبرې ته به غوږ نیسي اوس کوم خبرې ته غوږ ونیسه اطاعت ته د حاکم نظام توهین مه کوئ توهین به نه کوئ چې د خبرې زور نه لرئ بیا غول خورئ دلته راځئ یو سړی 15 دقیقې خبرې وکړي اتې نه په خپل ګروپ بحث کې سړی پرېږدي یا پرون په خپل دا څه دې ډبې قرار صاحب قرار صاحب ثاقب صاحب 2 منټه ماته وخت راکړه 2 منټه داسې وکړه دغه قرار صاحب خپل خبرو ته ادامه ورکړه د دې مایک زه ورته اړم اجازه نه درکوم چې مایکونه هم خلاص کړئ کم خلاص کړ لاندې مې غورځوم نور هم خپله خوښه چې تر څو د قرار صاحب تبصره خلاصه نه وي تاسې ته موږ مداخله درکړې ده په خبرو کې قرار صاحب درواغ وایي څنګه مو درواغ ورته غوږ ونیسو والکه تاسې هم درواغ ویل زما خبرې ستا په نیز دروغ دي او ستا خبرې زما په نیز دروغ دي چې ما درته غوږ نیوه ته به یې راته نیسې بل بیا وایي ډیبیټ خلک کوي تا نیز له تا سره دی د ما نیز له ما سره ده دا غواړي چې د دې په خبرې وکړي تر څو دا خوشحاله شي او هغه خبرې صحیح ثابت شي دا په خبرې نه کوي قرار صاحب د دې لپاره چې دوی خوشحاله شي راځي چې د هیبت الله په ځای د رئیس صاحب حسن اخون سره بیعت وکړو ورته چې دوی خوشحاله شي هر صورت تاسې دا خلک وخت راځي کوي په خدای شنبې ورځ د دومره ډېر کارونه لره غاړې دي خو دا ده چې نه په خپله پوهېدل غواړي نه نور خلک پرېږدي چې بحث وکړي ورله دا وطن هم څه شی جوړ کړي دلته اصلا تاسې بیخي دلته حق نه درلود چې ناست وای ځکه تاسې چېرته زور لرئ هلته تاسې کله چاته خبرې په وطن کې بشپړ حاکمیت مرکزي واکمنۍ سراسري امنیت ارزان خدمات قرار صاحب په افغانستان کې د مرغیو شوده پیدا کېږي خپل سرو زرو لښتي هلته به یې د شودو لښتي به صاحب پرېږده چې قرار صاحب خپله تبصره پوره کړي بیا دوی ته نوبت ورکړه او هیبت الله بل ورځ اعلان کړی چې هر افغان ته 3 کیلو سره زر ورکوي نو دلته به موږ ولې تعریفونه نه کوو وایي 15 ښځې هم خلکو ته کوي یوه ښځه اضافه شو په اسلام کې دا امر یې کړی دی هیبت الله د چې حاکمیت دی نو زه به دا خبره خلاصه کوم قرار صاحب د خپله خبره تکمیل کړي قرار صاحب زه راځم کنکلوژن ته د ټولو خبرو کنکلوژن ته مې کنکلوژن دا ده چې د طالبانو اصلي بدنه چې ده دا د عیسای تشکیلات دي په دې کې څوک نفوذ نشي کولی امریکایانو کوشش وکړه دا ثابت که جرأت لري ثابت د فیل خان مجبور یم چې نور دې وغورځوم ګوره ثاقب صاحب 2 منټه ماته وخت راکړه ثابتوم ښه ودرې وایي دا ثبوت که یو ثبوت یې دا ده چې دا خو اوس خاموشه که ورور خو وایي ثبوت یې که زه به درته ثبوت کړم دا ځل چې ما خلاص کړ غورځوم یې چار یو خلاص کړ غورځوم یې مهرباني یو شی منئ تاسې مثلا ثبوتونه خو یا قولي ثبوتونه دي د مسؤلینو مرکې دي او مصاحبې دي د 10 پاکستاني جنرالانو مصاحبې به مخ ترته کېده منې نه منم د 10 امریکایي جنرالانو مصاحبې او کتابونه د CIA راپورونه به مخ ترته کېده منې نه منم د تاسې د خپل لومړي ویاند بله ورځ مرکه وکړه حلیمي
حلیمي د طالبانو د امارات د لومړي ویاند خبرې به مخته درته کېدمه دغه د آرمي سټیډیم مجلس له استخباراتو د پاکستان سره سیکړی مني نه یې منم د ملا عمران نیازی د تاسې د خپل دغه ډل سړی و د نیم صف خط قمندان دی و د شمال د هغه خبرې به مخته درته کېدم مني نه یې منم خپلې مشاهدې به مخته درته کېدم مني نه یې منم د پاکستان د تاسې له راتګ سره ستاسې کابل ته راغلاستئ د پاکستان رئیس جمهور د پاکستان صدر اعظم اعلان وکړو چې افغانستان کې د پاکستان 40 کلن اهداف ترلاسه شول مني نه یې منم فیض حمید هم تر مخ راغی تاسې پیره ورته نیولې وه دلته یې افغانانو ته 40 کلن پیغور ورکړو او فتح اعلان کړه په کابل کې مني نه یې منم د دوه ځله د افغانستان د پوځ وسلې تاسې پاکستان ته یوړې او پاکستان مو له وسلو ډک کړ له افغاني وسلو چې اوس د پنجابي جنرالانو سره و د پنجابي بدماشانو سره په لاسو کې زموږ د سپیشل فورس وسلې دي په لاهور کې د مانې غنیمت بازار ولګېدو مني نه یې منم وروره په رڼا ورځ د ویاند له او بدري قطاعت له پاکستان راواوښتو ټولې دنیا ورته کتل په تورخم راواوښتو مني نه یې منم نو چې وایي قاضي پړ کول هم زه نه پړ کېدم اوس مشکل دا ده چې دا رقم انسانانو سره موږ مخ یو چې نه خدای مني نه رسول مني نه د خدای کتاب مني نه استخباراتي اسناد مني نه د موږ خپل مشاهدات مني نه د خپلو افرادو شاهدۍ او خبرې مني د تا خپل زه لاړم خبرې د وزن نه لري منطق نه لري علمي بیس نه لري زه لاړم خدای په امان تاسو محترمه وخت راکوئ ما ته له ډېره وخت انتظار درته وکړ زه به رخصت کما حنزله خان ته حوصله ولره ته خود دې غوندې مه کوه حنزله خان هغه ټوپۍ رمونه یې دلته په ما کاناډا حوصله کړې ده نو که وخت به راکړئ څه کوئ د ساقي دغه قرار صاحب خبرې به ختمې شوې کلاسته داسې ماشاءالله غیر زه عادته غوږ یم زه عادته ګورم دلته زه ډېر خیر شهوت راوپارېده د رمونې قرار صاحب خبرې چې کومې پاتې وي هغه به واورو بیا به راشو تاسو ته به نوبت درکړو دغه په پرونه چې قرآن کریم وایم دلته واجد کې ورغی شهوت یې راوپارېده دلته دایموږ نن آرام دی وایي خلکو اختارونه راکړي دي نن ډېر آرام دی پرونه نه د اختار په کیسه کې نه یم ساقب صاحب محترمه زه دلته غوږ یم زه د نوبت احترام ساتم که څه د موږ مشرانو باندې ډېرې کلکې نیوکې او بې دلیله بې منطقه نیوکې وکړي څوک یې مړه کړو څوک یې ژوندي کړو څوک یې پنجابیان کړو څوک یې ایرانیان کړو خو خیر زه به دلته نور وخت هم ورکړم دی د نورې خبرې وکوي وروسته زه هغه خپلو دریو سوالو ته هم راځم خپله سوالونه قرار صاحب دغه یې دلته ګوره زه ما باندې یو بله هغه احساس راځي حنزله خان تر تاسو وړاندې د ایوبي صاحب نوبت دی ایوبي صاحب نم غواړم پر یو پوښتنه ترې وکړم ایوبي صاحب لږ وړاندې چې کوم کس ناست و د تفیل په نوم باندې نه پوهېږم توفیل و او که تفیل و دا څه ډول تلفظ کېږي که عربي لفظ فکر کوم توفیل تلفظ کېږي د دغه اړوند وویل د داعش اړوند یې وویل چې دغه منافقین او خوارج داسې څه اصطلاح یې وکاروله ستاسې په اند دې دوو کې څوک خوارج دي او څوک منافقین دي او څوک مرتدین دي په داعش او که طالب د دوی ترمنځ توپیر څه دی کوم یو ستاسې په اند په حقه دي او کم په ناحقه دی په داعش باندې ګمان ده خو هغه د امریکایانو جاسوسان دي او د دوی چې په یقین پیسې ورته را روان دي په یقین په امریکایي تیارو کې راغلل په یقین سره یې دفتر ورته جوړ کړی په کابل کې نصب کړل دوی نه دي د امریکا زمن عجب انصاف دی بخښنه غواړم زه مصرف یم د انګار صاحب ته دغه په موضوع باندې بیا وخت ورکړئ دا د استخباراتي والي په موضوع چې دوی د پاکستان سپي دي که نه دي انګار صاحب به پر دې باندې راوغږوو خو له هغه وړاندې د ایوبي صاحب نه هم پر دې اړوند پوښتنه کوو دغه د تفیل دغه وه دا باید ته راجع کوو ایوبي صاحب مهرباني مایک هم خلاص کړئ مننه کوم ساقب صاحبو مسله دا ده چې یو پخوانی او تیر وخت اصطلاح و یو د دې وخت اصطلاح ده په باب د خوارجو کې تیر وخت کې اصطلاح هغه بدله وه په دې وخت کې خوارج هغه چاته ویل کېږي چې هغه مرګونه کوي قتلونه کوي دماکې کوي اغواګانې کوي فساد خوري جنګونه کوي وینې تویې کوي دا بیله خبره ده بیا چې په حقه که په ناحقه خو مطلب چې جنگ کوي بنا په دې تعریف باندې طالب داعش وغیره دا ټول خوارج دي البته طالبو د خروج شجره چې دی هغه لږه پخوانی ده او داعش هغه لږه وروستنۍ ده
یعنی داعش چې دی وروسته را پیدا شولو د مرګونو دپاره، طالب د دې نه مخکې چې دی په دې خروجو، په دې مرګونو، فسادونو په دې کې اخته و. د هغې وجه دا ده چې داسې څوک نشي ثابتولی چې په تیر نظام کې کم پرمختګ، کم نقاط، کمې مادې هغه موجود وي، د هغې نه علاوه چې دی طالب کوم پرمختګ کړی وي او داسې یو نظام یې رامنځته کړی وي چې په هغه په مخکې نظام کې موجود نه و. که چېرته په مخکې دلته په یوه خبره کې درلېږم، ډېر وبښئ. د طالب دغه تیره جګړه چې د جمهوریت په وړاندې یې کوله دا په حقه وه، او د دې ترڅنګ د طالب په وړاندې چې اوس داعش کومه جګړه کوي، داعش په حقه دی؟ مهرباني. تیر نظام خلاف چې طالب کومه جګړه کوله، هغه عین نظام خلاف یې جګړه کوله په کوم نظام کې چې دوی ناست دي. د افغانستان د هغې دغه راواخله، قانون راواخله، د هغې لار راواله، د هغې قضا راواخله، په هغې کې په هغه وخت کې هم په فقه حنفي باندې فیصله کېدله، اوس هم همغه فقه حنفي هغه پکې مروج ده، هغه پکې موجوده ده. نو تیر وخت جګړه هغه هم د فقه حنفي سره وه، نو اوس د کوم نظام کې راغللی، یعنی هغه کوم نظام و چې مخکې موجود و او تا نوی نظام راوړلو، یا مخکې نظام کې نه و تا اوس پکې نوی راوړلو. داسې یو توفیر د مخکني نظام او د اوسني نظام ترمنځ څوک نشي ښودلی چې په مخکې نظام کې دا شی موجود نه و، طالب هغه راوړلو. بنا بر اساس اساسي قانون مخکې دغه و، لا فقه حنفي وه، په قضا کې، په دارنګې په لا کې همدغه قوانین موجود و کوم چې په اوسني حکومت کې، په اوسني نظام کې موجود دي. البته په تیر نظام کې داسې و چې هغه څوک به وژل کېدلو، کوم کس به چې جنګ کولو په دولت باندې به کولو، په عسکر باندې به کولو، دارنګې د دغه نظام چې کوم دشمن و په دشمن باندې به جنګ کولو، نو هغه ساقبه که هغه ستا ورور وي او دواړه په یو جماعت کې منځ کوي او تا باندې هغه ډز کوي، نو ته حق لري، اسلام تا ته حق درکړی دی، دارنګې انټرنیشنل قوانینو تا ته حق درکړی دی چې ته خپله دفاع وکړي، او دارنګې دغه خپل رور مسلمان د هغې نه، یا که حکومت وي قصاص ترېنه والي، که حکومت نه وي خپله دفاع کم از کم ته وکړي. زموږ خپل باس ته خپل مجلس هم ته یو خوارج وهابي یې، ته زموږ په مابین کې چله غلی کلی د لایف هوست او کوربه زه یم، راز محمد هوست او کوربه زه یم. هغه زما کار دی که زه ټرمپ ته دلته وخت ورکوم، که زه نتنیاهو ته دلته وخت ورکوم، او که زه تا ته دلته وخت درکوم. دا ما په د مهرباني وکړي د پاکستان په حکومت خبرې وکوي، سیوري شرک بدعت زنا لیوالت ټول شي. اوس دی یو خبر دا اوس چې دی پر چا غږیږي، دا د پاکستان د استخباراتي ارګان یو برانچ دی او دا عیناً د پاکستان حکومت دی. دی د پاکستان پر حکومت غږیږي، دی د افغانستان پر کوم حکومت باندې تبصره نه لري، دا د پاکستان حکومت دی. حبیبي صاحب مهرباني. او دوستانو سکرین ته سلاک مخکې ویسئ. دوستانو تا ته اسلام هم دا حق درکړی دی او دارنګې عرف او انټرنیشنل قوانین هم تا ته دا حق درکوي چې ته خپل دشمن مړ کړي. البته طالب هغه مړی وکړلو چې هغه د دې دشمن نه و، هغه په دې باندې مرګ ډز نه دی کړی، دې ته نقصان نه دی رسولی، بلکې دې ته په دغه تیره جګړه کې ځای ورکړی دی، د دې سره یې تعاون کړی دی، دې ته اوبه ورکړي دي، دې ته چندې کړي دي، دې دپاره اعلانات کړي دي. دویم، په تیر نظام کې حکومت چې دی کله هم په مدرسه، په جماعت، په مسلمان باندې پابندي نه ده لګولې، مګر په خپل دشمن یې لګولې ده. چا به چې په جنګ کولو د هغې د جنګ ساحه معلومه وه. دې نظام په مدرسه، په جماعت، په دارنګې په قرآن، په حدیث، دارنګې د عقیدې په کتابونو، کتاب التوحید نوی یو د عقیدې کتاب دی چې بنیادي عقیده د دغه ځای نه اخیستلی کېږي، په هغې باندې دوی پابندي ولګوله. نو ته راته ووایه چې د مخکني نظام او د دې اوسني نظام په منځ کې توفیر څه شی دی، او دارنګې مخکنۍ جګړه دا په کوم نوم وه؟ که په نوم د اسلام وه، نو په مخکني حکومت کې، په مخکني دولت کې چې کوم نظام موجود و هغه په دې کې هم دی. دارنګې مخکني حکومت، مخکني دولت هغه په مدرسه، جماعت پابندي نه ده لګولې، تا پې لګولې ده. ستا جنګ په څه شي باندې و؟ که ته وایې چې هغه د امریکې د هغې پر شا ولاړه وه، ستا په شا باندې هم ولاړه وه، نو معنا دا ده چې خوارج که چېرته داعش خوارج وي، زه د ټولو چې دی هره جهادي ډله چې هغه جنګ کوي، مړی کوي، فساد خوروي، بېګناه قتلونه کوي، زه د دې مخالف یم.
که چېرته داعش خوارج وي دوی د هغې نه غټ دي ځکه دوی د هغوی نه ډېر مړي کړي دي، دوی د هغې نه ډېره تخریب کړی، دوی د هغې نه ډېر فساد دا خور کړی دی. ایوبي صاحب یو تپوس کومه دغه جمهوریت کې هم ګناهونه وو، په هره ټولنه کې ګناهونه یي که نه، خو اکثره ګناهونه اخلاقي به د دوی چې کوم تورونه لګوي چې وایي فحاشي و او مثلا فساد و دې ته ورته مسایلو دا ډېر خطرناک دي. او که په دوی کې چې کوم ګناهونه دا مثلا د خلیفه الدین محمد چې دا کوم کفریات غږوي دا ډېر خطرناک دي. یعنی ګناه ته اوله خبره دا ده چې محترمه که د خپله موضوع سره پاته سو دا به ډېر بهتره وي. دغه ایوبي صاحب خو چې زه ورته ګورم ډیبیټ کوو، صبر وکړئ، حوصله خپله موضوع به سره پاته سو. ثاقب صاحب محترمه را به سو خپل موضوع آزاد باس دی هم خپله موضوع څه تیر ما د خوارج ته ورپرېږدل، د خوارج داعشي سره زه خبرې کوم، ته مداخلت مه کوه، زما میک مه بنده. وروره ته چا باندې څنګه ادعا کوې چې داعشي دی؟ ته بیا عقله انسان یې. بس دا بار غیر اخلاقی کوي، بد اخلاقی کوي، د دې غورځول پکار دی. او خوږیاڼی صاحب بیا یې مه راپورته کوه، ترې توبه هم ده، سبا ته که بیا راتلو اول به تعهد بیا له سره ترې اخلو، نوی تعهد به کوي، بیا به یې راپورته کوو. چې تعهد ونه کړي راز محمد خان چې دا ته وي او دا د حال وي، فکر نه کوم چې موږ بیا په بحث کې ځای درکو. ایوبي صاحب مهرباني د قرار صاحب پوښتنه وله تاسو څخه دا ګوره په ګناه باندې مهرباني پوښتنه خو ما اخیستې ده په ګناه فحاشۍ او دارنګې په دې شیانو باندې یو څوک هغه واجب القتل نه ګرځي، ګناهګار دی، قاضي به هغې ته سزا ورکولی کېږي. البته په دې نظام کې خلک په ګناه باندې کافر دي، هغې ته پې قتل واجب القتل ګرځولی شوي دي. ډېرې بښنې سره ایوبي صاحب ډېرو بښئ. د قرار صاحب پوښتنه دا وه چې دوی پر جمهوریت تورونه پورې کول چې په جمهوریت کې فحشا ده، یعنی په اخلاقي لحاظ غیر اخلاقي تورونه به یې پرې لګول، خو د طالبانو په دغه کې دننه هغه اخلاقي فساد خو چې نور کوم دی هغه خو بیل دی. هغه هره ورځ موږ او تاسو د ویډیوګانو شاهدان یو هفته کې خو چې یو فلم د دوی راونوځي باور وکړئ په ما هغه هفته غمجنه تېرېږي، یو خو خامخا پکې ګورو. پوښتنه یې داسې وه چې د دین محمد چې کوم خرافات غږوي، کوم چټیات غږوي، هغه ډېر جرم دی. او که هغه څه چې دوی پر جمهوریت ورپورې کول او ویل چې هغه ته اخلاقي فساد دی، هغه اخلاقي فساد ډېر ستر جرم دی. او که د ملا دین محمد د خولې خبرې یعنی د عقیدې فساد ډېر خطرناک دی، عمل فساد. مسله دا ده چې فحاشي دارنګې زنا شراب وغیره د انفرادي جرم دی. ثاقب که ګناه کوي که زه ګناه کوم دا زما انفرادي جرم دی. البته د منبر نه چې کوم نقصان خورېږي، د منبر نه چې کوم آواز اوچتېږي دا اجتماعي جرم دی، بل دا عقیدوي جرم دی، دا د فساد د معاشرې جرم دی او دا غټ جرم دی. نه دا چې انفرادي ګناه ګنې شریعت کې د قرآن چې دی هغه وګورئ اصولو همیشه دپاره سزاوار سخت سزا، کلکه سزا دا د اجتماعي جرم دپاره مقرر شوې ده. بلکې دا د حدیث کې دي چې لعنت د الله دی په المتجاهرین باندې. متجاهرین څوک دي چې په ښکاره باندې ګناه کوي، په ډاګه باندې ګناه کوي. بل دا دی چې قرآن کریم کې آیات دی چې دا ظلم څه ته ویل کېږي، یعنی فساد په عقیده کې پیدا کولو، دا ډیر بد دی د قتل نه. یعنی قتل چې دی وای دومره سزا، ځکه قتل چې دی دا یو انفرادي جرم دی او ظلم عقیدوي فساد د اجتماعي جرم دی. د دې وجې نه د دوی دا جرمونه دا د هغوی نه ډیر دي. خو زما چې دی بیا هم دغه سوال دی، تېره ورځ زه هغه مبین سره م راغلی، ما ورته ویل هغه کوم یو شی و چې تاسو راوړلو په دې نظام کې چې په مخکې نظام کې نه و، بغیر د دې نه چې د ښځو تعلیمونه هم بند کړلو، دارنګې نور داسې ډېر جوماتونه هم بند کړو، مدارس هم بند کړلو، کم از کم په دې کې ښه اجازه وه په هغه دولت کې، دې شیانو ته کې اجازه وه، هر سړی د خپلې خوښې اختیار و، که څوک کفر کوي که څوک اسلام کوي، جومات ته ځي مدرسې ته ځي، چا باندې زور زبردستي نه وه. خو تاسو خو هغه څه وکړلو چې جوماتونه هم بند کړلو په خلکو باندې، مګر هغه جوماتونه هم کولاو کړي دي په کوم کې چې پیر پرستی، په کوم کې چې دی شرک پرستی، په کوم کې چې دی بد پرستی، په کوم کې چې دی ستاسو د نظر او د فکر خلک چلیږي. مننه. ډیره مننه ایوبي صاحب، کور مو ودان، په عزت اوسئ. ثاقب صاحب محترم، زه ځم، وخت راځي
یو خبره پاتې شوله ساقب وروره دا یو خبره خلاصه کې بیا حنزله ته نو هغه دا دی چې د شریعت زمونږ سره اصول دي چې مونږ به دین اسلام په قوانینو د اسلام باندې پیژنو نه دا چې اسلام به مونږ په خلکو باندې نه پیژنو غرض مې دا دی که چېرته طالب یا زه یا بل ملا داسې وران کار کوي نو د دې دا مطلب نه دی چې په اسلام کې کمی دی دا د اسلام نقصان دی یا د حدیثو د رسول الله نقصان دی یعنی د طالب یا زما یا د بل کوم مولانا اسلام ته یا اصول د اسلام ته داسې په کمتره باندې نه دي کتل پکار لکه اکثره مونږ طالب ته ګورو نو بیا وایو چې دا د مدرسې داسې عوامل دي یا د اسلام عوامل دي یعنی مونږ چې د اسلام چې د اسلام ټیکداران مونږ طالبان ګرځولي نه داسې نه ده بلکې مونږ ګورو چې اسلامي اصول باندې څوک برابر دی په اسلامي اصول باندې د دنیا په هر څوک کې چې څوک برابر وي دا به صحیح مسلمان وي دا بس دغه به اسلام وي اسلام مونږ پیژنو د اسلام د تعامل نه دا چې مونږ اسلام د خلکو د تعامل نه پیژنو مننه ایوبي صاحب ګل خبره مو وکړه کور مو ودان حنزله خان مهرباني ډیره د حوصله تنګه ساقب صاحب محترمه مننه خوشحاله اوسئ قرار صاحب هم باید ما په خبرو کې مداخله ونه کوي هغه لږ ځای داسې دا خبره لږ اور پکې اخي ښه او دوم دی ما ته سلام الله خان د ما د ګوره دلته مچ خبرې خطا کېږي غوږ ونیسه قرارت کېنه ته ما خان ساقب صاحب داسې پاکې خولې مې راته نیولې دي کسانه بل دا بل خوارج مې راخېځولی ده د ګوره خوارج دغه زه یو د ورور په صفت درته یم ساقب صاحب محترمه خوارج کلاب النار دي دغه ته موږ په چین په شهرزادو کې داسې مکمل درسونه ورکړي دي څنګه د کفارو الکوترې دوی ته کېناستلي او تر خپلو مرکزو یې رسول او دوی تداوي د کفر په مرکزو کې کېدلې او دلته بیا نن د کفري نظام او د اسلامي نظام فرق نشي سره کولی یو اسلامي نظام او کفري نظام سره مشابهت کوي دا ټول قرار صاحب هم ودرې زه بیا خبر ته راځم ساقب صاحب محترم مې د هوس یوه خبره لس ثانیو کې درته کوم ته به شاید په دې خبر نه وي چې په چین کې چې له داعشیانو سره تا کومه جګړه وکړه هغه امریکې ورسره په جګړه اچولی وې هغه ستا ازمایښتي دوره وه تر څو ته وازمایل شي چې ته جګړه کولی شي که نه شي کاره کم وو خو کاره کم وو ما دوی ته یو داسې جواب ورکړو چې دوی یو والي و بیا یې وصیت هم کړی و یا ځکه وصلت غواړو ته امریکې ورکوله مقصد مهرباني نه دوی یو والي ټاکلی و چې که زه چیرې مړ شم بیا ما مخه کوو که چیرې ما جسد روغ و موږ په حقه یو که جسد مو خراب و بیا په حقه نه یو خو هغه اوس درېیمه شپه چینجه تر ډبرو راووتل قرار صاحب محترمه قرار صاحب زه راځم خپلې موضوع ته ما ساقب صاحب وختي ویلي و چې زه نن درې پوښتنې لرم زه نن د افغان په حیث راغلی یم د طالب په حیث نه یم راغلی زه یو سابقه مجاهد یم طالب یم او په افتخار سره وایم چې ما الحمدلله د افغانستان د بقا لپاره د افغانستان د ازادۍ او د اسلامي نظام د بقا لپاره ما مبارزه کړې ده په سر او په مال سره زه راځم خپلو پوښتنو ته قرار صاحب محترمه غوږ ښه راته ونیسه تاسې ماشاءالله دا انجینر صاحب هم راغی خو زه چې کله پوښتنه وکوم تاسې به یو جواب راکوئ د ګوره نارې پرې به نه سره وږي تاسې هغه مشران هم د ګوره په یوه ورځ بیا دوه قسمونه وکړو چا ولې زه باچا یم چا زه دا رقم به نه جوړېږي یو نفر به جواب راکوئ دا یوه کیسه او بل تاسې ځان ته مجاهدین یاست چې تاسې د امریکې مجاهدین یاست موږ د افغانستان مجاهدین یو فرق دا شی ده که فرق دا شی ده چې موږ الحمدلله په افغانستان په خپله خاوره حاکمیت لرو او د رحمان لښکر د رحمان مجاهدین او تاسې د امریکې په خاوره پراته مجاهدین او د شیطان لښکر یاستئ فرق یوازې دا شی ده خو دا را به راځو زه پوښتنې ته اوس ساقب صاحب هم خپلې خبرې وکولې چې دا د پاکستان په روژه د پاکستان عیسای خلک او دا ټاکي دا لرې کوي دا مړ کوي او خوارج دي او قتلونه کوي دا ټولې به یو طرف ته کېدو طالب خوارج ده که د امریکا په روژه ده د امریکا په تیاره کې راغلی ده د پاکستان په تیاره کې راغلی دا به ټول یو طرف ته کېدو ساقب صاحب محترمه زما پوښتنه په دې مورد ده چې آیا تاسې درې پوښتنې کوم اوله پوښتنه په دې مورد آیا تاسې نظامیان یاست د تیر جمهوریت دومه پوښتنه په دې اساس ده چې تاسې د امارت اسلامي مخالف یاست مخالفین موږ دوه ډوله لرو یو هغه مخالف چې هغه له موږ سره په بعضې شیانو کې اختلاف لري مثلا د نجونو درسونه دي بیرغ د دغه غوښتنې لري که دا یې چیرې ومنل چې امارت یې موږ سر سترګې ده یو هغه مخالفین دي چې هېڅ شتون د امارت نه غواړي نه د امارت بیرغ غواړي نه دغه واکمني غواړي نه وزیر غواړي هېڅ یې نه غواړي مکمل دا نظام ختمول غواړي چې بالکل د امارت نوم باید ورک شي دا دوه ډلې لرو دریم
هغه د دې وسایل لنډ جواب درکم له تا سره په حکومت ولای په دولتداري خو پر ځای پرېږده په دین کې هم در سره مخالف ستا دا تا چې کوم دین له ځانه سره راوړی پر کوم دین یې طالب چې پر کوم دین دی زه په دې دین دی یم العیاذ بالله نو بس دا خو طالب مسلمان نه دی طالب مسلمان نه دی او طالب مطلق زما په نسبت باندې ما خبره بیا ورسره جواب راکړه طالبانو خدای هیبت الله دی ځکه هیبت الله زموږ شرک کوي مشرک دی او دوی هم له هیبت الله صاحب محترم صاحب صاحب ګوره ته توهین مکوه توهین مکوه ما ته جواب راکړه اسلام صاحب ما ته وخت راکړه او طالب چې په کم دین دی پر هغه دین زنه ما طالب د باجوا په دین دی او زه د محمد صلی الله علیه وسلم زه د محمد صلی الله علیه وسلم امتی یم او طالب د عاصم منیر په اوس کې د عاصم منیر امتی دی مهرباني دریمه پښتنه دی وکړه مایک ته باندې دریمه پښتنه دی وکړه صاحب محترم دي ما خبرې خلاص نه دي هله کوم چې ما ته وخت راکړي درېمه پښتنه چې مثلا په دې پښتنه کې زه یو څه پاتې کېږم ځکه چې تا مداخله کې راوکړه په دې ستور طالب سره په هیڅ شرط پاتې کېږي نه حتی دا دی ولا اعوذ بالله چې طالب چې په کوم دین دا هغه دین زه نه منم نو زه قرآن او حدیث فقه حنفي دا منم زه زید الله تعالی دغه پنځه جناوي کلمه د لمونځ ادا ده هغه بیا خبر دا غي ته نظر هغه ګوره صاحب محترم ما درته وایي ګوره ما درته وایي ته نه منې ته ولا باس نه کو انزله خان پښتنه دی کوله باس نه کو دریمه ته به ورسته کړو طالب خو نه مني نظام هم نه مني دین هم نه مني اسلام هم نه مني طالب مثلا اسلام منم د طالب دین اسلام نه مني طالب اسلام نه مني د طالب اسلام د طالب د اسلام مو د اسلام په توحید دی د طالب له خوا په جوړ شوی دین نه مني بالکل ونس سید طالب دین نه مني د طالب مفکوره یې څومره لري دا مخالفه او نظامیان هم نه یې ترسویا نه خنه ګورکته چې د زور واکو زمانه یې سید چې په ناز نخلو را لوي سوي یې اوس راځي د رمالزین درته وایي مبارزین درته وایي دا قرار صاحب ته مخه نه مخکې مم درته وایي ګوره دلته زه په تا ډېر لیونی شوم ته مخه نه را وسو دریم پښتنه دریم پښتنه چې دغه خوارج انجنیر صاحب محترم وخت راکته ولي ورخه وخت راکه انجنیر صاحب محترم درته وخاندې لیک د بیچاره غ خلک خندار اس په تاسو باندې خندام بدلږي قرار صاحب ورته مخ خندا بد نه راځي قرار صاحب قربان سم دای نه ولادت پکې پرې د تیر دای قرار صاحب سخن کوي تلیک د پکې وشوره ماشاءالله نن میک اپ هم کړای د لیک ډی ډی او والی واچو تیار مریم نوازي څنګه وګورئ صاحب صاحب محترمه خبره درې په دې مورید هغه څه کوي دغه ته واچو یوسف مخې ته واچو قسم په خدای سم ګل ته کیسه ما خبرې تکمیل نه دي زما د شي ګوره صاحب صاحب محترم حنزله توهین منکه توهین مکوه ګوره ته ما امام شران ګوره زه خپل پښتنې ته راځم صاحب صاحب ستاسو کوم مشران خو خلک په نقد کوي نو دلته خلکو ته شخصي توهین ولې کوي نه ګوره سیاست هم کوي او نقد هم کیږي نه یو ودرېږي اصلي مشکل دی دوی دا دغه نه ده د ګیله ما کوي دا خو خلیفه الدین محمد چې صاحب وخت راکته ګوره مایک به بندوي تاسو مو مشران وکنځل دوی ډایرکټ خلیفه الدین محمد ته لاړ شي خبره کور ده خبره په شړې ګوره زیوا خالد رحیم سوال تکمیل کما صاحب سوال تکمیل ذکر کوم شهوت راځي دوی دا مشکل خدای دوی دا مشکل لري دوی د سندلو ټکا سره مشکل لري نه زه په عمر په لحاظ پلار په ځای ما یعنی د دوه لاخ خپل پلار تم شهوت راځي دا دغه کوم صاحب صاحب وخت راکه زه ته ګوره د خپل خبره تکمیل کوم قرار سم ته بیا ورسره با سره کو زه بیا خبره ما ته مخکنی یارانیو دریمه خبره چې طالب خو خوارجم سعودي امریکا غلامم سعودي امریکا په تیاره کې راغی د پاکستان ایسای د تکابینه وټاکله میرا برادر افندو دا نور دوی راوسل ځینې کې وویستل ځینې کې شهیدان کو ځینې زخمي دا به ټول زه د سره ومنم خو طالب خو نن دا خو ته مني چې په افغانستان باندې یو حاکم دی دا ډله خو که خوارج ده که د پاکستان ده که د امریکا د حاکمه ده او تی هیڅ مکپوره نه مني او هیڅ د دې په غریزو سره جنه بلکې د دې اسلام هم نه مني نو د دې غرزول خو په کار دی نو ما ته افغانان یو
ما ته افغانانو څنګه کولی شو چې یوه د پاکستان لاسه له د ایران لاسه د هر چا چې لاسپوڅ راځي د ما په ملک کې اوسېږي خپل یو قانون جوړوي یوه اداره جوړوي ما او تا ته له اسلامه بغیر خپل افغانیت اجازه راکوي چې قرار کښېنو او مبارزه کوي. دا یوه کیسه. درېیم پوښتنه په دې مورد باندې ده چې تاسې له وطنه وتاسې طالب خوارج شو د ملک دښمن وطنوالې ووځل سړکونه خراب کړو هر څه یې وکړو تاسې له وطنه وتلې هغه وسایل چې د بیت المال وسایل وو هلیکاپټرې وې زري ګاډي وو تا په دې هوایي میدان کې ولې بعضې وسوځل بعضې د ټوکر کړ دا خو د دې ملت مال وو دغه خیانت تا ولې وکول طالب په ځای پرېږدو. سمه ده انګار صاحب خیر راغلی. پوښتنې یو څو پوښتنې وې انګار صاحب دا غږ د چا سره راځي د حنظله غږ له تا سره و د حنظله ته تورته ته د ما خلاص کې د غسن کې د په اردو باندې سو غږی د کامرا خلاص کې سی ویو ګور د سره سن کې و نفر اوس اردو ویل خمرته ورته متوجي وي په اردو ورسره خبرې کول او دا ته ګوره زه خو ما زه د پاکستان یو جاسوس درته ناسم او د تا په نظر باندې کار یم ته ما پوښتنه جواب راکړه د اردو باندې اوس چا خبرې کول خبره خو دې خو موړه فیض احمد ودی پیژندو اردو باندې څنګه ورسره خبرې کوي دا پنجابیان دي چې په څنګه کالته ورسره پاکستانیان ناس دي او دوی راځي په دې باندې سترګې پټې دوه سره مونږ خبرې چل کړه دې مخکې ما خبره جواب راکړه او بیا ورسره سمه ده ستاسې پوښتنې ته به انګار صاحب ځواب ورکړي. انګار صاحب ولې مو چورلکې ماتې کړې او ولې مو د پاکستان ملیشې طالبانو ته وطن پرېښی دی څه ډول د پنجاب له مالیشو وطن پاکولی شو دا د حنظله پوښتنې وې. انګار صاحب مهرباني تاسې راپیل کړئ او دوستانو تاسې دا سکرین در سره حدي اقل تر 15 لکو خو یې ورسوئ 1200 نفر ناست یاست. مبارزې دپاره وتلی صدیق خان تاسو ته وروسته راګرځم. صدیق خان تاسو لږ حوصله ولرئ. انګار صاحب مهرباني. سلامونه قرار صاحب نور دوستانو ته زه فکر کوم چې دی اصلا ګانګس چې دی نه پوهېږي او دغه تر ټولو مهمه خبره ده د ایډیالوجیکل سبورژن چې خلک ښه او بد توپیر نشي کولی هغه څوک چې په د همدې پروسې څخه تېر سوي دا یو استخباراتي اصطلاح ده د استخبارات په علومو کې چې د انسان سره د ښو د حق د باطل توپیر ورکوي انسان نه پوهېږي څه روانه ده. ګورې دی چې دي دغه هم نه دي طالبان خوارج هم تر دې یو درجه ډېر لوړ درجه لري. خوارج پر یو لړ ارزښتونو باور لري. پوښتنه جواب راکړه خوارج پرېږده محترمه ته ما پرېږده خبرو ته راځي حنظله موږ لږ په تفصیل سره راځو. زه اوس یو شی درته وایم ګورې څو تفصیل سره نه راځي له خېټې هغه د اوربشو ګېډۍ دلته ونیسته دا خره د خرو ته هغه د اوربشو ګېډۍ ونیسه بیا لږ زره پې هغه کېږي داسې هغه وخت دا خرم راخېځولي دو سره څوک بحث کولی شي. افغانان هم دې سرونه سره خلاصوي هېڅ خبره هم نه ده. صاحب حوصله باید ساقب صاحب محترمه توهین کوي خولې دې ته وګنډه حوصله باید ولرو. جواب درکړي هغه خبره شروع کړي نه تابع ته ما کې حوصله باید حوصله ولرو. امارت مشرانو موږ هم باید حوصله ولرو او دوی هم باید حوصله ولري چې د خبرو په منځ کې مایکونه خلاص نه کړي. حنظله خان او صدیق خان له تاسو دواړو مې هیله ده چې د انګار صاحب خبرې کې د خبرو په منځ کې مایک مه ور خلاصوئ چې دوی هم دغه خپل بحث پوره کړي. انګار صاحب ډېرو به کوي مهرباني. مشرتابه صاحب راغلی دی هغه ته هم هرکلی وایو. انګار صاحب مهرباني. مننه. ګورې دغه چې دی اسامه بن لادن او د دوی ټول مشران او د دوی په ګډون ټول هغه ته په ډېره لوړ هم ایمن الظواهري هم اسامه بن لادن خالد شیخ محمد ټول دې ټولو ته په ډېره لوړ عقیده ګوري او هغه څوک دی هغه وهابي دي هم دغه وهابي دي اسامه بن لادن وهابي دي او ایمن الظواهري سلفي دي په سلفي عقیده باندې باور لري. د داعش بنسټګر د ابو مصعب زرقاوي دي د ملا عمر سره بیعت کړي وو په کندهار کې یې کم درلودي د ملا صاحب په سرای کې په کندهار کې اوسېدی چې د داعش بنسټ یې ایښی دی او تر مرګه پورې د همدې سازمان غړي وو د دغه سره ارتباطات درلوده. دغه ملا دادیله 400 نفره ورته واستوله چې د ځانمرګي ټریننګونه ورکړي. د ابوبکر البغدادي سره
د دغه ټینګ انډیوالي وه د سراج الدین حقاني. عزیز الله حقاني د سراج الدین حقاني ورور ځانمرګي ورځ 600 نفره ابوبکر البغدادي ور واستوله چې دوی د ځانمرګي ټرینینګونه ورکړي. اوس نو پوښتنه دا ده آیا هغه وخت دا خلک د خوارج نه وه چې هغه وخت څه سره یې ملګري وه، څه سره یو ځای جنګېدله، څه سره په یوه سنګر کې ناست وه، ستاسې انډیوالان وه. هغه وخت دا خلک او د امریکا سره تاسې دښمني د امریکا د راتګ لامل اسامه بن لادن و که نه و؟ تاسې په څه خاطر د امریکا سره دښمني اخیستې؟ محترمه د ما پوښتنې ته راسه، وطن دې ولې پرې کړی، وسایط دې ولې ونړول، او اوس وطن څنګه آزاد کړو؟ دغه درې پوښتنو راسره وغږېږه. ته مه ځه ایمل ظاهري ته بغدادي ته دورې ځې. یا خو ځو هغه خبرې باید وسي چې څه مفصل خبره باید واورې. مفصل لومړی دا تشخیص مهم دی. وحنزله د خدای روی ته وګوره، لمن درته نیسم، قرآن در پسې راوړم. انګار صاحب مهرباني. اوس پاته سوه طالبان چې دي، طالبان یو استخباراتي ډله ده او د پاکستان د استخباراتو برانچ دی. تاسو ګورئ دوی قوانین نسي جوړولی، دوی پر اصولو اوس د خوارجو سره که ته پر خوارج یو لړ عقیدې لري، یو لړ ارزښتونو باندې باور لري، د هغوی سره ته یو نتیجې ته رسېدلی سې، یا د جګړې د لارې یا د ډیپلوماسي د لارې پر ځینو ارزښتونو باندې چې ورسره سلا سې ته د دوی سره ژوند کوی سې، هغه د ځینو ارزښتونو دپاره جنګېږي. خوارج چې دي یا که هر نوم چې ورکوئ، اول د خوارج یو ګونګه اصطلاح ده په خپله، خو بیا هم هغه د اسلام په لومړي دور کې چې خوارج د حضرت علي په وخت کې پیدا سوي دي، هغوی یو لړ ارزښتونه درلودله او د جګړې د لارې هم ته یو ارزښتو ته رسېدی سې. طالبان ارزښتونه نه لري. تاسې ګورئ دوی د قوانینو څه بیریږي، دوی قوانین نه جوړوي، نه په تېره دوره کې جوړ کړي وه، نه د ملا عمر په دوران کې قوانین موجود وه، نه په اوسنۍ دوره کې. ولې زه یو مثال خو تا هم جوړ کړي که نه؟ یا ته ما پرېږده، موږ پر قوانینو باور لرو او قوانینو مو تطبیقوله، موږ داسې نه وله. تاسو قوانین نه جوړوئ، ځکه که ته قاعده کښېږدې، اصول کښېږدې، بیا ته مجبوره کېږې د هغه پابنده واوسېږې، که نور او د هغه سرغړونه اتومات معلومیږي. ګورې د امر بالمعروف قانون یې جوړ کړی دی، د امر بالمعروف د قانون د ټولو مادو سرغړونه دوی پخپله کوي. یو په هغوی کې یو مثال یوه دغه یې دا ده چې د کفارو رواجونه او د کفارو کړنې به نه ترسره کوو، د کفارو وسایل به نه استفاده کوو. دوی ټول هماغه د کفارو کړه وړه ترسره کوي، د کفارو کارونه کوي، د کفارو سره اړیکې لري، د کفارو سره ملګرتیا لري. ګوره دوی قوانین نسي جوړولی، ځکه استخبارات همداسې دي، استخبارات اصول نه لري، مقررات نه لري. د موساد مشر دی افریم حلوي، پخوانی مشر دی، هغه وایي دغه چې دي استخباراتي سازمانونه پر هیڅ ډول اصولو باندې پابند نه لري، او طالبان همداسې دي. طالبان هیڅ ډول اصولو، یعنې ته د طالب سره پر هیڅ ارزښت باندې سلا کېدلی نه سې. د دوحې په دغه کې په مذاکراتو کې د افغانستان د دولت پلاوي امریکایانو چې پر هر ډول اصولو باندې د دوی سره سلا کېدل، هغه یې تر پښو لاندې کول. نن به پر یوه خبره ودرېدل، سبا به تر هغه خپل خبرو واوښتل. دا د دغو سازمانو همدغه حرکت دی. طالبان یعنې تر داعش ډېر بدتر دي، ځکه طالبان چې دي طالبان صاحب صاحب محترمه د ما یوه خبره نه جوابېږي. زه دی درته یم چې طالب خو خوارج ده، طالب لیدنه ته یې چې تا په نیز باندې لیدنه وتلی ده، افغانۍ نه ده، افغانۍ نه ده بالکل. ما او تا اوس به دا ستا خبرو ته راځي، ستا خبرې لکۍ لري. اوس به ستا خبرو ته جواب درکړم. همدغه کس لاندې کته که خپلې خبرې به واورې، دا بار بار مایک خلاصوي. انجینر صاحب محترمه د ما پوښتنې دا چټي لګیا دی، پر کاته صحیح دا چټي لګیا دی، تفسیرې کوي راته. تفسیر مه کوه ثاقب صاحب محترمه، زه په پوره احترام درته راختلی یم. تا وایي چې وخت حنزله خان صحیح ده، ستا پوښتنه ده. دلته موږ هم غواړو چې په ځینو مسایلو پوه شو. دلته 1200 کسان ناست دي، تبصرې به وروسته سره پرې وکړو. تعلیم خو ما درته وایي چې تا یوه دی که دا 1200 کسان ناست دي، دوی هم غواړي چې په دغه اصلي موضوع باندې پوه شي. انګار صاحب دا بحث یوازې او یوازې ستا دپاره نه کوي، دا زما دپاره، د قرار صاحب دپاره وړاندې